دغه د تیلو پمپ چې په 3 جریبه ځمکه کې د یو تن پانګوال په مالي مرسته د 2 کلونو په موده کې د لوګر ولایت مرکز اړوند کنجک سیمه کې په اساسي بڼه جوړ شوی چې د یوې سترې ذخیرې ترڅنګ د تیلو د ویش پرمختللي دستګاوې د نارینه او ښځینه جماعت او یو شمېر نور اړین توکي لري او د ځایي مسؤلینو په شتون کې پرانیستل شو. ورته مهال مسؤلینو له دې پمپ جوړېدو څخه موخه خلکو ته د چټکو خدماتو وړاندې کول وبلل او زیاته کړه چې په دې کې یو شمېر کسانو ته کاري چوپړ هم برابر شوی. ډېره ښه زمینه نن ورځ په افغانستان کې تاسو ته مساعد برابره ده. خپله سرمایه له خارج نه راوړئ خپل افغانستان ته. امارات اسلامي افغانستان نن ورځ هر خپل تاجر ته په ټولو کړنو باندې وفاداره ده. دا کوم ترزلامه چې د ټولو پمپونو برکه ده، څه زاړه پخواني پمپونه دي له تیر وخت را پاتې دي او چې نوي پمپونه جوړیږي به ټول په معیار برابر شي. له بلې خوا بیا دغه پمپ مسؤل وایي د 40 میلیونه افغاني په شخصي لګښت سره د تیلو پمپ جوړ کړی او یو ځنې موخې خلکو ته اسانتیا رامنځته کول دي. باندې 3 جریبه ځمکې په مساحت باندې جوړ شوی ده او په دې باندې 40 میلیونه افغاني مصرف راغلی دی. کمپلیکس دا د پنچرمینی او موټرشاین نیولې د مسجد د زنانه او مسجد او سوپر مارکیټ ده او دلته د هوټل سیستم برابر دی. کسب ګټل چې په مقدس نیت وي، په مقدسه اراده وي او په پاک نیت وي او بیا د دې حلال مال کې د الله پاک حقوق هم ادا شوي دي او فقیر او مسکین حقوق هم ادا شوي، نو دا بیا بهترین عبادت ده. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته د پانګوالو او سوداګرو لیوالتیا پانګونې ته زیاته شوې ده چې هم مهاله ورسره زرګونو تنو ته کاري بوختیا هم برابره شوې.